سپینې مورګې ته لنډ مستند سفر، سختې لارې، ښکلې منظرې او زمزمې. دوه غنیان مې ډېر خوښ دي، یو د اشنا غرغني بل اشرف غني بابا. په دې مستند فلم کې را سره ننداره کړئ. سپینه مورګه یا سپین غر د دې غرونو لړۍ د پکتیا او لوګر ولایتونو څخه پیل او تر خیبر پښتونخوا پورې غځېدلې، چې هاخوا یې کورم او د تیرا غرایزه سیمه پرته ده او په دې غاړه لمنو کې خوږیاڼي او شینواري میشت دي. د سپین غره لوړه څوکه د سیکارام ده چې د سمندر له سطحې څخه 4955 متره لوړه ده. دا غرونه د سخت یخي هوا له امله کالو سر په واورو سپین وي. دا چې زموږ د ډیرو ملګرو له تیرو 20 کالو راهیسې سپینې مورګې ته ختل ارمانو، د 2025 کال د جون په میاشت چې په ننګرهار کې د ګرمۍ سخته څپه راټیټه وه د تګ تکل وکړ. بیا رابلد لرو، رابلد ورته وایي چې ورته هغه لرو وو، نو وړه م رااخیستې دي او پیاز دی او رومیان دی او غوښه ده او ما خو خپله بوټان هم رااخیستې دي، وچه ډوډۍ تپلی هم راسره دي. دا له جلال آباد څخه شاوخوا 80 کیلومتره لرې د اوغوز تنګی دی. نور د پیاده تګ لاره ده. له دې هاخوا خلک خوراکي توکي او وسایل په خرو او کچرو انتقالوي. سپینې مورګې ته ورغلې ټولې لارې سختې، ستړي کوونکي او په ساعتونو ساعتونو په غرونو او ناونو کې پورته ختل دي. خو د دې سیمې ښایسته او مختلفې منظرې انسان ته د تګ لا انرژي ورکوي. دا د هسکې مینې ولسوالۍ اوغوز تنګي کې سپینې مورګې ته تیره شوې لاره ده چې د قومي تړو له برکته دا ځنګلونه شنه ساتل شوي او دې سیمې ته یې خاصه ښکلا ورکړې. لاسکم دوه هو دا کوم ځای دی؟ دا څېړو کس دی. څو ساعته لاره مو وایي مونږ دلته لاسکم 2 بجې حرکت کړی و. څو بجې دي؟ 2 ساعته مزلم وکړو، خو ټول همداسې مزل وکړو چې لکه لومړۍ شپه مو د اوغوز څېړۍ کڅ کې د ګلمیر ماما سره وکړه. دلته هغه سمڅې مو هم ولیدې چې د عیشیانو ځان ته پټنځایونه جوړ کړي وو. ځای مله وجه ته بیا ورځې؟ نه نه زه غځې کوم ویډیو نه کېږي. دا رڼا ورته تورې زه په رڼا ولاړم، ښځه به ستا دغه یم. ऐसे बंदी करते पर ऐसे बंदी की نه دې کې خو ډېرې لارې دي نو. د سفر دویمه ورځ سهار مو بیا د سپین غره په لور حرکت وکړ. څومره چې مخکې ځو د غرونو او درو ښکلا څو چنده زیاتیږي.
بیخ دی د دې غرونو عکس ما ایستله ده په همغې وخت کې داسې مرازوم کړی هغه دا نه دی هغه ډېر شاته پاتې شو هغه شاته پاتې شو ډېر شاته پاتې شو لکه د دغې د دې نښترو د دغې شی نه او د ځوانانو مشري چې کړې اخره کې چې هدف ته ورسې بس بیا به قرار ناست یې چې ته زموږ مشر نه یې وروره او اوسه پورې لار نه پېژانده چې دې ځای ته مې راورسولو اوس یې مشرانه واخیسته ولی بخیر راځه دا څه ته چې شي جوړې هو کنه زموږ څومره انتظار وکړه له 4 ساعته مزل وروسته د سپینې مورګې بیخ ته ورسېدو دلته منظور ماما سره مخ شو او د چایو دمه مو سره جوړه کړه ډوډۍ خو نه راخلي فولاده ډوډۍ لکه راواخلم دا راواخله دا چیپ لکه راواخله هغه ګورې هغه شیشې او تیږې سره داسې داسې کې خولې ته واچې زه تاسو نور ته ګورم نور ټول نه مې خوله ښایست دی د مزل کې انشاءالله ښه تا مې نه پاکه مکه څله ولې زه تلن دې ناست یم دلته خو زه هم تا سره ناست یم وزن زیات لري وزن یې زیات یقیني خبره کوم خو چې چېرته ته چې تا سره موږ ځو پرې چې ته چېرته قدم کېدې موږ دا تاسو پرېښوده ده ختم شو ما تاسو باغ نه خو چینو باغ را شو کې بس زه ته مخکې ته سودا مګه ها په عمر ته یاد شه سره خو به بېګا دوه کسو باندې یو ګیلاس کباب وګورئ ها غنو وړم را نه وړم موږ نه خبر چې هر قدم مخکې لاره داسې سختېږي چې زموږ ډیری ملګري له خبرو لیدلي خو مجبور دي چې منظور ماما پسې ځان ورسوي ځکه په دې ځنګلونو کې د یېږې لیوانو او نورو ځناورو ویره زیاته ده هغه ورک شو یو هغه ګټ وګوره په پاسه پکې ده ها وګورې پراته به یخ پتراوي لکه تاسو کنه نه کان بیرته زیته یا کنه دا خو دې ستړی مزل دا دمه نه جوړېږي سبا یو غوډه روان شي وای ورچا ګیره خوځولې دا ریسته بیا بیا خې جوړه خزوي غره ته خیژئ دا بس مورګې جګ غرونه دي او هلته بیا دغه بانډې دي دې د پاسه تللی شي ها دې د پاسه دا له ځنګلونو پاس په سپین غره کې د منظور ماما بانډه ده موږ دویمه شپه په همدې بانډه کې په بنډار سبا کړه مړه دا ملا غوړو خو نوره کولا غوړه
ګالانې ورسې د څه کمه کالي مړه ته وګوره مړه راوړه ته دغه راکړه د خونګي راکړه جلاله کاری ولی راځه کنه احسان الله اسوار ورکه زیاده پنځه پاین فریدا په عمر کې منګه په عمر کې د پوه سرک نه نیو کته شوی مثلا دا بیا هم تکړه و هغې خلکو موږ صفات هم وکړه چې یعنې دغه ځای ته اوسه پورې څوک نه دي راختلی لکه را تاسو چې راوختلی دغسې هلکان څوک نه دي راختلی هغې موږ ډېر تشویق کړلو نو په دې بیا موږ ډېر خوشحاله شو هغه ستړیا هم په دې باندې ختمه شوله چې یعنې موږ هم یو داسې کار وکړه چې لا اوسه پورې دغه هلکان نه دي راغلي او موږ راغلي یو حالا ونیسه دغه نه دا مو نیسه ډانګولۍ دې ولګوه نه مورګه ده مورګه کې هغه ځنګل دی چې دوی چې ځناور پکې خوندي کېږي ګڼ ځنګل دی لیوان دي پکې او نو د بیزوګان هم دي پکې او شینوال ته خو د پام شته دی او ماشاءالله ډېر خوند یې وکړي دا د یږي خدا پرون خو پرون څه چې تاسو څه مزه کړو کنه اموړه ډیره ستوګه موړه ده هغه ستوګه راوړه دا ته ستوګه موړه ده فريده لاندې دې نه مې تاسو ولیدو فريده بس ما یار دا څنګه وګورو او چې مالا او چې بس موږ شو دې په راته وای یاره شه محموده نور څه نه وایم خو دومره وایم کنه چې مر یو کلام دې سرو خوري په دې خپل وطن کې موږ بهتره ځایونه لرو ډېر دې چکر ځایونه لرو بالکل بس غواړم چې د خپل هیوادوالو مخ همدې سره واړم چې سبا د مریو د کلام بیا خبرې پکې ونه شي خو دا ګوره د مورګي بوټي دی ښه د مورګي ته سره نږدې چې بیا پورته لغړه مورګه ده دا د ګینو بوټی دی هغه د پرتل دی دا د نختر دی او دا وبخته ده او دې کې خوشبوې لپاره موږ ځینې بوټي خوشبوې لپاره خو هغه پاس رش پروت چې موږ تاسو راوکړي خرولې ورته هغه د پستی دي او هغه بوټي ټیټ نور کوم بوټي دلته پیدا کیږي نور بوټي دلته هغه نشته بیا د عدلن تور غر کې چې بیا نه غوړي څېړې دي او سپوري څېړې دي او دا همدا بوټي دي د سپین غره په لمن کې دا ښکلي شنه ځنګلونه یخه هوا او د سپینو واورو رڼې اوبه دومره تاثیر لري چې بیرته تګ انسان ته سخت شي خو دا غم یوازې په زمزمو او ټپو ویلو غلطېدی شي دغه ورکه کنه مونږ در باندې کې خود نوم د لیونی بابا شریکه پته کې پس د یو غنی ذاته دوه غنیان مې ډېر خوښ دي یو د اشنا غر غني بل اشرف غني بابا او لاري مالي دلی دینا جار جارلی ونیا شاړون او لاري مالي او یا فخ می دی کشمالیا نو او د ونې لنډې هر سړی دی بویوي ځای ته وګورګه ځای ته زړه خیر ماته نه دی ماته خو کسکر والا یاد هو یو مله زه دا وای کنه وسا ماته دا یاد یا زه د کابل په سفر زم تکې بشمو یا
جانانه ته خدا نور دغه مګه ته ولا نور ته مګه دا خوند کوي یا د چا خبرې دي ضرور منلې دي دا د خره ته لګیا کنه چې باندې کچلالیا خو بیا وکي مینا هغه بوټي بیا وانه ماغه خو دې کې ها په واپسۍ کې د سیمې کس راته وویل چې نابلده کس په دې ځنګلونو کې لاره نشي پیدا کولی او له بلد کس پرته په دې لاره سفر ډیر کله په سختو ګړنګونو کې خلک د مرګ له سخت خطر سره هم مخ کوي. په بله ورځ یو دوه درې کسه راغلي وو ډاکټرانو نو داسې بره ختلي وو داسې هلته بره ایسارونه وو ډېر او په ډېر په تکلیف باندې ختلي وو هغلته بیا نه راښکته کېدی شو نه ختی شو ایسار شوي وو بیخي ترې هغه شوی بیا یې چغې کړې وې بره مینې والا اورېدلې وې مینې والا چې راکې وتی وو هغه په ډېر تکلیف باندې خځولي وو او بیا یې هلته شپه ورکړې وه سهار وختي بیا ورسره کسان دوه وړکي ورسره یو ځای کړه او خړه پورې راکېسته. نشو کولی چې دلته پاتې شو کنې خپې مکته زور نه کوي پورته زور کوي باور وکړه د سفر په دریمه ورځ مازیګر مهال بیرته د موټرو تمځای ته راورسېدو او ایمل شیرزاد د ماشومتوب په یوه خاطره هر یو خپل لوري ته رخصت کړ. په دغه سفر کې په دغه پکنیک کې په دغه چکر کې چا اخلاص کړی او چا پکې خوله خوځولي الله دې ټول د اجرونه ورکړي او همیشه الله خوشحاله لري او زموږ ورور فرید هم پکې ډېر زیات ستومانه شو څه مشري دم وه دم کور ودان او موږ د نه منندوی یو وروره ټول کار ګل محمد بیا چې ټوله نوره مشري چې وه ګل محمد خان سره وه او د ګل محمد خان نه موږ ډېر زیات خوشحاله او دغه چکر یې ډېر ښه لیډ کړی خوشحاله اوسې ورور مننه څه معنا یک روپه تر میشه چی بخرم نخود هر کس بره خانه